کندوز کې طالب چارواکي وایي روان کال 10 ټنه شات تولید شوي. د کندوز ولایت څخه تازه او مهم خبر. په کندوز ولایت کې په روان کال کې 10 ټنه شات تولید شوي دي او دغه راز په دغه ولایت کې د شاتو مچیو د پالنې او روزنې کار او بازار هم د ودې په حال کې دی. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست طالب چارواکي وایي چې د ولایت کې سباندې 400 د مشیو فارمونه موجود دي او لسګونه کسانو په دې کار زمینه برابره شوې ده. دغه ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادي راډیو ته وویل روان کال د کندوز ولایت په کچه 10,000 کیلو شات تولید شوي دي، مجموعاً 10 ټنه کیږي. وخت نا وخت زموږ مسلکي کارکوونکي د مچۍ فارمونو ته ځي او هلته د فارم لرونکو ستونزې هواروي او د هوارېدو په برخه کې ورسره مرسته کوي. د ښاغلي حسن په خبره دغه ولایت د شاتو بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو 3 کوپراتیفونه جوړ شوي دي او فعالیت کوي. هخوا د شاتو مچیو شمېر روزونکي وایي د کندوز ولایت آب و هوا د شاتو مچۍ پالنې ته مناسب ده.